السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو زه تاسو دوست صدام حسین وزلبیا د اس کیو ټیک د ټیکنیکل چینل لارې تاسو سره مخاطب یم دوستانو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته درخوایم چې دینو دوستانو ما دا پوښتنه وکړه چې کله موږ غواړو خپل کمپیوټر د سافټویر ډاونلوډ کړو اما کوم ویب سایټ نه باید موږ سافټویر ډاونلوډ کړو چې هغې سره کیز یعنی اکټیویشن کی یا سیریل کیز ورسره موجود وي البته چې موږ کله د فری ویب سایټونو څخه سافټویرونه ډاونلوډوو نو هغه سره اکټیویشن کی یا سیریل کی موجود نه وي نو موږ ډېرو مشکلونو سره مخ یو په دغه کې سره کوم کولای شو کوم ویب سایټونه دي چې موږ باید د هغې له لارې وکولی شو چې هغه ویب سایټونه له لارې چې موږ سافټویر ډاونلوډ زموږ چې پکار دي هغه اکټیویشن کی او سیریل کی ورسره موجود وي هغه کوم ویب سایټونه دي دوستانو ډېره په زړه پورې او جالبه ویډیو ځکه چې دوستانو د هر سړی د اړتیا لري چې یو سافټویر مثال زما فوټوشاپ پکار دی هغه باید اکټیویشن کی ولري کیونه لري بیا 10 ورځې بعد 15 ورځې بعد 20 ورځې بعد هغه خپله بیرته ختمیږي او ما ته کار نه کوي ما ته یو دردسر جوړوي همداسې وینډوز زما پکار دی تاسو کله وګورئ چې وینډوز اکټیویشن نه وي په دغه ځای کې تاسو وګورئ هلته لیکي چې وینډوز اکټیویشن یا وینډوز از ټرایل ورژن دی دا ټرایل ورژن دی اکټیویټډ ورژن نه دی دوستانو د دې لپاره ما نن پلان ومو چې تاسو دغه ویډیو باید جوړه کړم دوستانو هیله ده چې ویډیو د خوښۍ وړ وګرځي راځئ ویډیو باندې پیل کوو دوستانو لومړی قدم کې به تاسو څه وکړئ خپل بروزر به خلاص چې عیني بروزر ستاسو وي هغه بروزر به خلاص دوستانو د دې ویب سایټونو لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکړی چې دغه لارې کولی شي هغې باندې کلیک کړئ او دغه ویب سایټونه داخل شي البته دوستانو فیک ویب سایټونو ته به نه ځئ چې ځکه فیک همدې به نو فیک ویب سایټونه هم جوړ شي تاسو دا ویب سایټونه درښیم په دغه به چې هغه سیریل سی انیثینګ چې تاسو غواړئ هغه به چې موجود وي مثال دا زما انټرنیټ ډاونلوډ منیجر په کار دی سره د پیج فایل یا کی فایل تاسو وګورئ دلته لیکي چې ډاونلوډ به حجم دا میګابایت به همراه پیج یو خو دا دی چې دا یو ایراني ویب سایټ دی پارسي دی کولی شي هر ټول هغه جزئیات شو کې ولولئ مکمل په 10 MB کې دی او پیج فایل ورسره دی کله چې د اکټیویشن هم هغه طریقه هلته چې وي ورسره لیکلي وي چې څه رقم باید وکړئ هغه هلته شته اوس راځو مثال نیو ټیب به خلاص کړو چې تاسو پوه شئ چې د څه رقم ویب سایټ دی دلته به راشئ دلته به چې ولیکي اولنی چې لیکو هغه ایراني ویب سایټ چې دلته به ولیکي سافت همدغه طریقه به ولیکئ چې ګورئ تاسو soft98.ir دا به ولیکئ دا به انټر کړئ لس تاسو انټر کړ تاسو چې وکړئ تاسو به هغه داخل شئ اوس دلته ستاسو هر یو شی چې ستاسو دلته پکار وي دلته ګورئ مطالب نرم افزار دا د کمپیوټر دغه دي پروګرامونه تاسو لوستلی شئ دي مثال چې دی هوم ګارډ پرو نظارت و کنټرول انټرنیټ همداسې نور دلته ډېر دي دا ولولئ مطالب اندروید موبایل لپاره چې دغه ډاونلوډوئ همدې ویب سایټ نه کولی شئ چې ډاونلوډ کړئ بل دلته خانه دی سیسټم عامل دی چې سیسټم هم پکار دی وینډوز هم پکار دی نور مثال چې لینکس هم پکار دی میکنتاش هم پکار دی هر څه چې غواړئ سیسټم عامل کې نرم افزار سافټویرونه دي مثال چې کوم سافټویر ستاسو پکار دی نه کولی شئ د موبایل لپاره چې هم پکار دی موبایل هم دلته شته او ګرافیک ډیزاین لپاره چې پلاګین پر فوټوشاپ پلاګین ویډیو فونټس هم پکار دي او بله خبره چې سرچ کې بچ کولی کې مثال زما پکار دی چې هم پکار دی دلته لیکم انټرنیټ ډاونلوډ منیجر انټرنیټ ډاونلوډ منیجر دلته ګورئ تاسو خپله لاندې راغی سرچ کې ضرور شي ولیکئ دلته باندې سرچ کوم دا باندې چې کلیک وکړم دلته چې کلیک هم وکړئ تاسو چې کوئ تاسو یو وینډوز خلاصوي لکه دا ګورئ دغه چې خلاص شو دلته به تاسو لاندې راشئ دلته وګورئ دوستانو دا خلاص شوی دی انټرنیټ ډاونلوډ منیجر یا IDM دلته وګورئ درته ښایي چې په کوم وخت کې دا څه شوی اپډیټ شوی 1999 د جون په 11مه نیټه څه شي دا اپډیټ راغلی دی اپډیټ ورژن دی د څخه چې ادامه مطالب باندې وکړئ کله چې ادامه مطالب باندې کلیک کړئ تاسو ډاونلوډ لینک تاسو ته درکوي هغه لینک باندې کلیک کړئ د څه شي کوي ډاونلوډ دلته وګورئ دوستانو کله چې دلته وګورئ ډاونلوډ به حجم 10 میګابایت همراه پیج فایل دغه څه چې وکړئ ډاونلوډ کړئ او بل اني سافټویر چې تاسو په کار وي دلته دوه ویب سایټونو کې سرچ کړئ ان شاء الله چې تاسو هغه سافټویر به شي تاسو ته میلاو شي مثال ما په کار دی فوټوشاپ 2020 دلته به ولیکئ سمپل به ولیکئ فوټوشاپ 2020 تاسو ګورئ خپله دلته واخیسته دلته ولیکئ ضرور شه 28 به ولیکئ دلته چې اډیب فوټوشاپ هم چې ولیکئ دلته چې سرچ کړئ هغه سافټویرونه اول تاسو ته راځي چې هغه اپډیټ وي اپډیټ اول سر کې لازم لاندې کولی شئ ورباندې ولاړ شئ هغه نور ټول هر څه شی کوئ دلته وګورئ خپله یې واخیسته اډیب فوټوشاپ 2021 دا یې ورژن دی د وینډوز لپاره هم دی میک لپاره هم دی هر یو کولی شي همدغه شی ډاونلوډ کړئ ادامه مطالب باندې به کلیک کړئ کله چې ادامه مطالب باندې تاسو کلیک کړئ هغه څه تاسو کولی شئ چې وکړئ
دلته وګورئ دلته هغه ډاونلوډ لینک به درکړی ډاونلوډ لینک دی 1.7 ګیګا بایټ یعنی 1.7 جی بی دی وینډوز 10 لپاره دا چې نوې اپډیټ ورژن جوړ شي هغه وینډوز فوټوشاپ دی چې هغه 7 او 8 کې ګار نه ځکه دا چې نور اډاپ کمپنی دا کمپنی چې د وینډوز 10 لپاره کار کوي چې همدا لپاره کار کوي او چې د ټیټ تاسو وینډوز 7 یوزر سره کولای شي 2020 نه هم چې نور ټیټ ورژن لاندې چې کوي ډاونلوډ کوي دا به کار کوي اوس راځي د بل ویب سټ اني طریقه همدا د شکل سره لینک د دې لینک ما ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو درکړی دی هغه لینک کولای شي او له دویم مالک دی هغه څخه کلیک کې او دلته چې داخل شولې د سرچ کې صرف سمپل ولي کې هر څه چې تاسو پکاري همغه د سرچ کې ولي کې ګو باندې کلیک کړئ تاسو کله ګو باندې کلیک کړئ تاسو راځي شي همغه شی به تاسو دلته پیدا شي مثال دلته لیکم فوټوشاپ لیکم فوټوشاپ گو دلته به کلیک کړئ او څنګه په ډب فوټوشاپ 3 ویکس اگو دا چې شوی اپډیټ راغلی دی په 3 هفتې مخکې دلته وګورئ دلته لاندې راشئ دلته چې دی دلته ډاونلوډ بټن یې درکړي ډاونلوډ باندې کلیک کړئ تاسو ډاونلوډ به شروع شي ځینې دوستان وایي نه موږ په کمپیوټر کې نه ډاونلوډوو دغه ویب سایټونه همدغه موبایل کې به کار کوي هم نه کوي کار کوي که نه کوي البته په موبایل کې هم کار کوي اوس راځو موبایل سکرین ته